د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د تلین په مناسبت وویل چې د طالبانو استبدادي عقیده نه ده بدله شوې. دا ډله هڅه کوي چې خپل استبدادي واکمنۍ ته دوام ورکړي او هڅه کوي چې د نوي نسل فتنې او تفرقه رامنځته کړي. په سلامونه مبارکلای کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم. ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی مسعود د چهارشنبې په ورځ د مزاري د وژنې د 8م تلین په مناسبت یو غږیز ټیپ خپور کړ او ویې ویل چې د خلکو د حقونو لپاره د مبارزې بریا یووالي ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه، نن ورځ زموږ د شهیدانو د ارمانونو په ځانګړي ډول د استاد مزاري په څېر د شهیدانو د ارمانونو د تحقیق لپاره زموږ یووالی او همغږي اړینه او واجبه ده چې نن یې د شهادت کلیزه لمانځو. د ملي مقاومت جبهې مشر ښاغلي مزاري د ظلم پر وړاندې د مبارزې غږ وباله او زیاته یې کړه چې طالبانو هغه د ظالمانه ډلې په توګه له دندې لرې کړ ځکه چې دوی د هغه دوامداره فعالیتونه د دې لپاره خطرناکه ګڼي. مسعود څرګنده کړه، ښاغلي مزاري د نوي نسل او سبا د بیدارولو لپاره ډیره مبارزه او کار کړی دی. هغه تر مرګه د خپلو خلکو او هیواد لپاره به یې بې ساري زړورتیا او عزت سره مبارزه وکړه. د AFG نیوز چینل د لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.